شمالي وزیرستان کې د ټي ټي پی هلاکونکي برید پوځ وایي 4 خو طالبان وایي 10 پوځیان هلاک کړي. د شمالي وزیرستان په دیواګار سیمه کې د وسوال برید په ترڅ کې 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د امریکا غږ ډي وي څانګې د راپور له مخې د پاکستان دولتي رسنیو نن شنبه اپریل 23 غوي درېمه د دغه هیواد د پوځ مطبوعاتي ادارې له قوله ویلي چې دغه سرتیري نن شنبه د افغانستان له لوري په ترهګریز برید کې وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستان یاده ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی. د امریکا غږ ډي وي څانګې د پاکستاني رسنیو له قوله ویلي چې پاکستاني پوځ د برید پر مهال وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې په یوې بلې اعلامیې کې ویلي چې وړمه شپه د بلوچستان ایالت اوروان سیمې ته نږدې کاهان سیمه کې د دغه هیواد یو سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې په متقابلو ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو د پاکستاني طالبانو یو ویاند رسنیو ته په لیږل شوي خبرپاڼه کې ویلي چې په یاد برید کې 10 پاکستاني پوځیان وژلي. د یادونې وړ ده چې د روانې اپریل میاشتې په 15مه د شمالي وزیرستان په دیاګان سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې 8 پاکستاني عسکر وژل شوي وو. تر یاد برید وروسته د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې پر ملکي وګړو د پاکستان د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شول. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.